الله الرحمن الرحیم. ایا پوهیږئ چې ولې الله تعالی مسلمانانو ته د قبلې لوری دومره مهم وګرځاوه؟ د سورة البقره 140 آیات کې الله تعالی خپل محبوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او ټولو مسلمانانو ته د قبلې په اړه یو ډیر مهم پیغام ورکوي. تر پایه یې واورئ، ځکه په دې آیات کې د ایمان، اطاعت او د الله د څارنې ستر درس پروت دی. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ژباړه: او له هر ځایه چې ته وځې نو خپل مخ د مسجد الحرام لوري ته واړوه، او بېشکه دا ستا د رب له لوري حق دی، او الله له هغو کړنو څخه چې تاسو یې کوئ بېخبره نه دی. د دې آیات شان نزول هغه دا و: د هجرت وروسته مسلمانانو د بیت المقدس لوري ته لمونځ کاوه. وروسته الله تعالی د کعبې شریفې لوري ته د قبلې د اړولو حکم وکړ. په دې آیات کې الله تعالی بیا ټینګار کوي چې هر ځای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وي، خپل مخ دې د مسجد الحرام لوري ته اړوي. دا حکم یوازې د یو ځای لپاره نه و، بلکې د مسلمانانو د قبلې د ټاکلو او د الله تعالی د حکم د اطاعت څرګندونه وه. د دې آیات تفسیر مفسرینو داسې کړی: فولي وجهک شطر المسجد الحرام. الله تعالی فرمایي هر ځای چې وځئ خپل مخ د مسجد الحرام لوري ته واړوئ، یعنی مسلمانان باید د لمانځه پر مهال د کعبې شریفې لوري ته مخ وګرځوي. وانه للحق من ربک. الله تعالی فرمایي چې دا حکم حق دی او ستا د رب له لوري دی. نو مؤمن د الله حکم د خپلې خوښې پر بنسټ نه ردوي، بلکې په زړه یې مني. وما الله بغافل عما تعملون. دا د آیات ډېره مهمه برخه ده. الله ستاسو له اعمالو څخه هیڅکله غافل نه دی. ته چې په پټه عبادت کوي الله یې ویني، ته چې په پټه ګناه کوي الله پرې خبر دی، او ته چې د الله لپاره نیک عمل کوي هغه هم د الله له علم څخه پټ نه دی. د دې آیات ځینې مهمې فایدې هغه دا دي: اول، د الله حکم ته تسلیمېدل د مؤمن صفت دی. دوهم، د لمانځه لپاره د کعبې شریفې لوري ته مخ کول د مسلمانانو له مهمو نښو څخه دی. دریم، د الله تعالی هیڅ عمل له نظره نه پټېږي. څلورم، مسلمان باید د الله حکم د خپلې خوښې تابع نه کړي. پنځم، دا آیات موږ ته د اخلاص درس راکوي، ځکه الله موږ ښکاره او پټه اعمال دواړه ویني. ګرانه وروره او قدرمنې خور، دا آیات یوازې د قبلې په اړه نه دی، بلکې زموږ د ټول ژوند لپاره یو ستر پیغام لري. الله تعالی موږ ته وایي چې زما حکم حق دی او زه ستاسو له اعمالو څخه غافل نه یم. کله چې یوازې فکر مه کوه چې هېڅوک دې نه ویني، بلکې الله دې ویني. کله چې په پټه ښه کار کوي، فکر مه کوه چې هېڅوک یې نه ویني، الله یې ویني او ستا عمل نه ضایع کوي. نو خپل زړه د الله په یاد ژوندی وساته، لمونځ په اخلاص ادا کړه، د الله حکمونه په مینه ومنه او له ګناه څخه ځان وساته. کېدای شي خلک ستا عمل ونه ویني، خو الله تعالی ستا هر قدم، هره خبره او هر نیت پیژني. خلک ستا ظاهر ویني، خو الله ستا ظاهر او باطن دواړه ویني. نو خپل زړه داسې پاک کړه چې کله له الله سره مخ کېږې د شرم پر ځای د خوښۍ احساس وکړې.